السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګوره تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو په سکرین چې کوم لیریکس ویډیو تاسو ښکاری کته سم په لایټ موشن کې داسې لیریکس ویډیو جوړول غواړئ دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ سټپ بای سټپ طریقه ته خیم چې داسې لیریکس ویډیو به تاسو څنګه جوړوي. نو دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښ شوند دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن وهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي. خا د ټولو الف تاسو یې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې لایټ موشن ته راشئ او کلیک په پیوالئ. تاسو سره ودارنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې تلګرا پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. د دې ځګنه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. بیا لاندې تلګرا کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. خاطر سره ودارنګ انټرفیس راوړي بیا لاندې تلګرا پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. بیا په دې اپشن باندې کلیک والئ ایمیج اینڈ ویډیو. تاسو سره تاسو ګیلری راوړي بیا په کوم ساوند باندې تاسو لیریکس ویډیو جوړول غواړئ د دې ځګنه تاسو هغه ساوند راوالئ. خادل تک زم سره دا یو ویډیو د زر عالمه په دې ما کلیک واغستو دا موږ سره ټایم لاین ته رااله. ټیک شو هغه نه بس بیسیک کار کوي بره په سر باندې تاسو 3 ډاټ ښکاری بدین په کلیک والئ. تاسو سره دا سی اپشن نه واوړي. بیا لاندې تک دا یو اپشن دی ایکستریکټ اډیو په دې په کلیک والئ. تاسو د ویډیو نه به د اډیو بیل شي او په دې ویډیو باندې بیا کلیک والئ. دا ویډیو به تاسو ډیلیټ کړئ بره تک دا ډیلیټ اپشن دی بدین په کلیک والئ. تاسو دا ویډیو به ډیلیټ شي او دا اډیو به تاسو سره پاتې شي. بیا تاسو یې کار کوئ د خپل اډیو په پلی کوي او تاسو په دې اډیو کې چې کوم لیریکس وایي دا به تاسو ځان سره لیکئ. خاص کله تاسو د خپل لیریکس واوریدو هغه نه پس به یې کار کوئ لکه لاندې را پلس اپشن دی په دې په کلیک والئ. تاسو سره به دا رنګ انټرفیس راوړي. بیا دلته دا یو اپشن دی دا ډبل ای ټیکس چې لیکلی په دې په کلیک والئ. تاسو سره تاسو کیبورډ راوړي تاسو خپل کیبورډ اردو ته واړوئ او تاسو بیا خپل لیریکس ولیکئ. خامخا خپل لیریکس لیکو تاسو خپل لیریکس ولیکئ. خازم په ساوند کې چې اولنی لیریکس کوم یو دی هغه مونږ ولیکو. بیا بره په سر تاسو ته لاینونه د نشان ښکاري بدین به یو پر کلیک والئ. تاسو د ټیکس په تاسو سره سنټر ته شي. ورپسې بیا را بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر په دې په کلیک والئ. د دې ځګین تاسو د خپل ټیکس ته پونټس ورکولای شئ. کوم یو پونټس تاسو ورکوي د ځګین تاسو ورکولای شئ. خاصو د یو پونټس ورکوم پیج نستلیک په دې ما کلیک واغسو. ټیک شو زموږ د پونټس دا رنګ رالو. بیا ورپسې دا بل اپشن دی 18 پی ټی چې لیکلی دی. د دې ځګین تاسو ټیکس ته سایز غټولای کچولای شئ. دې طرف ته کچیږي او دې طرف ته غټیږي. خاموږ سره دون تقریبا برابر راځي. بیا ورپسې دا بل اپشن دی د کلر اپشن دی. دا یو بدین چې تاسو کله کلیک والئ تاسو سره داسې کلر راوړي. د دې ځګین به تاسو کوم کلر ورکول غواړئ هغه ته تاسو ورکولی شئ. کلیک په پیالئ هغه کلر به ټیکس ته سلیکټ کیږي. ټیک شو دا رنګي. خا موږ ته وایټ کلر ورکول سره وایټ ټیک دی. ورپسې بیا لږه ټیک نشان دی په دې نه بیا کلیک والئ. خا زموږ د ټیکس چې کوم دی دا رنګ رالو. بیا داسې کار وکړئ دلته د پلس اپشن تاسو ته ښکاري په دې به کلیک والئ. بیا دلته کې لاندې دا یو اپشن دی ډوپلیکیټ لیر په دې په کلیک والئ. تاسو سره به یو ډوپلیکیټ راشي. بیا تاسو په ډوپلیکیټ باندې کلیک والئ او دلته کې بیا دا یو اپشن دی ایډیټ ټیکسټ په دې په کلیک والئ او دا ټیکس په تاسو مکمل ریموو کړئ. داسې بیا ریموو کړئ. ټیک شو بیا به داسې کار وکړئ دلته کې تاسو یو ایموجي راوالئ. په دې ایموجي باندې په کلیک والئ. د دې ځګنه تاسو د خپلې مرضۍ ایموجي راوالئ. کوم ایموجي تاسو راغسته غواړئ به تاسو راوالئ. خا دلته کې زه 2 ایموجي رالم دا ما راواغسته. ټیک شو زموږ د ایموجي چې کوم دی دا موږ سره وایټ راځي. دا تاسو اوریجنل حالات ته څنګه راول تاسو یې کار وکړئ. دلته دا یو اپشن دی دا کلر په دې به کلیک والئ. دلته کې په دې اپشن باندې کلیک والئ او دا پټه تاسو ته ښکاري تاسو یې کار وکړئ. دا پټه تاسو داسې مکمل لاندې راولئ داسې ایریز به کوي. ټیک شو تاسو د ایموجي چې کوم دی به اوریجنل حالات ته راشي. بیا بل ته به سر باندې ټیک نشان دی په دې نه بیا کلیک والئ. ښه ټیک شو. خا بیا داسې کار وکړئ تاسو چې کوم لیریکس لیکلی په دې به کلیک والئ او د لیریکس د منځ ته تاسو داسې راشئ. دا لاین چې تاسو ته کوم ښکاري تاسو بالکل د منځ ته کوئ. او بیا لاندې دلته دا یو اپشن دی مو اینډ ټرانسفرم په دې به کلیک والئ او دلته کې دا پلس تاسو ته ښکاري په دې به یو کلیک ولګوئ. تاسو سره دلته کې یو پلس ولګي. تاسو به یې کار وکړئ دا تاسو سلیکټ ونیسئ او داسې پست پوزیشن ته داسې راوړئ. بیا به یو پلس بل ولګوئ تاسو چې بل هم کله ولګوئ دا تاسو داسې اینډ پوزیشن ته یوسئ. ټیک شو بیا به یو پلس بل ولګوئ. خا چې دریم پلس کله تاسو ولګوئ بیا کار وکړئ دلته کې تاسو فینګر ولګوئ په دې ځای باندې او داسې لاندې تاسو بالکل دغه ایریز کړئ. داسې لاندې به یې لیکل راولئ. دا رنګ به تاسو راولئ. ټیک شو خا بیا به کار وکړئ ټیکس دې پوزیشن ته به راشئ دې ځای ته دا پټه تاسو دې ځای ته راولئ داسې او دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا ګراف اپشن دی دې به کلیک والئ. تاسو سره داسې ګراف راوړي. دا ګراف په تاسو دې ځګین داسې ونیسئ او داسې بره به یوسئ. داسې چې څنګه وړم هغه شان به تاسو هم ویسئ دغسې. ټیک شو داسې به تاسو یوسئ. خا بیا به د لیریکس دې پوزیشن ته راشئ دې ځای ته
دې ځګي ته تاسو داسې راواوړئ او دا ګراف په بیا تاسو دا رنګې راوړئ. زه چې څنګه وړم هغسې به تاسو هم وړئ. صحیح ده، داسې به تاسو هم وړئ. ټیک شو، داسې مې ویوړو. ښه هغې نه پسې به یې کار وکړئ. لاندې لږ تاسو ته 3 ډاټ ښکاري، په دې به کلیک والئ. تاسو سره به داسې 3 اپشن راوړي. د ټول اولنی اپشن چې کوم دی کاپي کارو، په دې به تاسو کلیک والئ. د ګراف په تاسو سره کاپي شي. ښه بیا به د لیرکس دې پوزیشن ته راشئ، د لاست پوزیشن ته. دا پټه تاسو داسې راولئ د لاست پوزیشن ته، داسې به راولئ او یو پیر بیا بیک راشئ. ښه چې بیک کله رالی بیا دا ځګی تاسو ته ښکاري، به دې ځګي به تاسو ګوته ولګوئ او دا کم لیکل چې تاسو کړل تاسو بالکل خپل پوزیشن ته واپس داسې یوسئ. د منځ ته به لیکل تاسو داسې یوسئ. ټیک شو، چې کله مې وړه بیا یې پرېږدئ. ښه بیا به یو پیر بیک راشئ. ښه بیا به داسې کار وکړئ، د کوم ایموجي چې تاسو راغستی و دې هم به کلیک والئ. د دې هم تاسو دغه شان دې منځ ته راشئ، بالکل منځ دې پوزیشن ته به داسې راشئ او بیا به دلته کې یو کلیک والئ. بیا به لاندې دلته کې مو اینډ ټرانسفارم باندې کلیک والئ. یو پلس په ولګوئ، فرست پوزیشن ته به یوسئ، بل به ولګوئ، اینډ ته به یوسئ، بل به ولګوئ. ښه چې کله تاسو دریم پلس ولګوئ بیا به داسې کار وکړئ، دې ځګي به تاسو ګوته ولګوئ. هغه لیرکس چې کوم هغه مخکې مونږ لاندې راوړو، د ایموجي چې کوم دا بس مونږ بره داسې وړو، داسې بره به یوسئ. د دې ځګي ور به داسې یوسئ، بیا یې پرېږدئ. ټیک شو، هغې نه پس بیا د ایموجي دې پوزیشن ته به راشئ، دې ځګي ته داسې. ټیک شو، داسې به راشئ. دلته کې په دې ګراف باندې بیا کلیک والئ. دا ګراف اپشن دی، دې نه به کلیک والئ. تاسو سره به داسې ګراف راواوړي. هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ، د کوم ګراف چې مونږ مخکې کاپي کړی و دا بس دلته کې مونږ پیسټ کوو. دلته کې په 3 ډاټ باندې تاسو کلیک والئ او دلته کې دا یو اپشن دی پیسټ کارو، په دې نه به کلیک والئ. دا به تاسو سره پیسټ شي. ښه چې کله تاسو پیسټ کار وګورئ بیا دلته کې دا یو اپشن دی د ډبل تیر د نشان چې ورکړی، دې نه به کلیک والئ. دا تاسو سره دا رنګې راشي. بیا ور د ایموجي دې پوزیشن ته راشئ، دې ځګي ته. دې ځګي ته به داسې راشئ. بیا به لاندې 3 ډاټ ووایئ، پیسټ کارو باندې به کلیک والئ. دا هم تاسو سره پیسټ شي. ښه بیا به د ایموجي د اخره سر ته دې پوزیشن ته راشئ، دا یو پلس چې تاسو لګولی دې ته به داسې راشئ او یو بیر به بیک راشئ. په دې ځګي کې به تاسو دا ګوته ولګوئ او دا به تاسو داسې لاندې د ایموجي راوړئ. ټیکسټ یې منځ ته بالکل داسې راوړئ. ټیک شو، داسې به تاسو راوړئ. ښه هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ چې بیک په راشئ. ښه چې بیک کله راغلی بیا داسې کار وکړئ، بیا اولني لیرکس باندې به کلیک والئ او دلته کې دا یو اپشن دی پلس، په دې باندې به کلیک والئ. دلته به ډوپلیکیټ لیر کلیک کړئ، د دې به تاسو سره یو ډوپلیکیټ راشي. بیا ورپسې دا بل ایموجي چې کوم دی دې به کلیک والئ. دلته به پلس آیکن باندې کلیک والئ، ډوپلیکیټ لیر به کلیک کړئ، د دې هم تاسو یو ډوپلیکیټ والئ. ښه بیا رقم د لیرکس د ډوپلیکیټ چې موږ واخیستو دا تاسو داسې راوړئ، د فینګر سره به داسې ونیسئ، فینګر سره به خپل فینګر سره به داسې ونیسئ، داسې به تاسو راوړئ. ټیک شو، هغې نه پس دلته کې بیا کلیک والئ په دې لیرکس باندې. دلته کې دا یو اپشن دی ایډیټ ټیکس، په دې باندې به کلیک والئ. دا لیکل به تاسو بالکل ریموو کړئ داسې. په دې کې به تاسو ایموجي ولګوئ. دا ایموجي اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. دلته کې به تاسو نور ایموجي راوالئ. کلر یې وایټ راځي، لږ به یې سره باندې تاسو ته کلر اپشن ښکاري، په دې باندې به کلیک والئ. دلته به دا یو اپشن کلیک کړئ، دې ځګي نه تاسو دا مکمل داسې اریز کړئ. ټیک شو، دا به اوریجنل حالت ته راشي. بیا بره په سره باندې ټیک نشان دی، په دې باندې به کلیک والئ. ښه دا به تاسو سره دا رنګې راشي. ښه بیا به داسې کار وکړئ، بل ډوپلیکیټ چې موږ کوم اخیستی دا یو د ایموجي ده، دا هم تاسو دقسې بل سره برابر کړئ، داسې به یوسئ. ښه چې داسې هم کله ویوړو بیا پې کلیک یو پیر والئ، ایډیټ ټیکس باندې به کلیک والئ. دا ایموجي به تاسو دې نه ختم کړئ. دلته کې به تاسو خپل لیرکس ولیکئ، کیبورډ به اردو ته واړوئ. ښه دلته زه خپل دویم لیرکس لیکم، تاسو هم خپل لیرکس ولیکئ. ښه موږ د خپل لیرکس ولیکو، بیا به داسې کار وکړئ، دلته کې دا کلر اپشن دی، به کلیک والئ. دلته به دا یو اپشن کلیک کړئ او دا پاټه تاسو ته ښکاري، دا تاسو مکمل داسې بره یوسئ، نو ستاسو د ټیکس په اوریجنل حالت ته راشي. بیا دلته کې ټیک نشان دی، دې به کلیک والئ. تاسو سره ستاسو د ټیکس داسې راشي. ښه هغې نه پس بیا بیک راشئ. ښه زموږ دونه کار چې کوم دی کمپلیټ شو. تاسو دا ویډیو پلی کوم چې زموږ د ویډیو فی الحال څنګه راغله، دا فی الحال مکمل سلو کومه. دا تاسو وګورئ زموږ د لیرکس تقریبا داسې راځي، دونه کار زموږ برابر شو. ښه بیا به داسې کار وکړئ، لیرکس د اوله سر ته به داسې راشئ او دا اولنی لیرکس چې تاسو کوم لیکلی به دې باندې به کلیک والئ. دلته کې به پلس اپشن باندې کلیک والئ. دلته به لاندې به ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والئ. تاسو سره به د یو ډوپلیکیټ راشي. ټیک شو، بیا به د ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والئ. دلته دا یو اپشن دی افیکټ، په دې باندې به کلیک والئ. دلته کې به اډ افیکټ باندې کلیک والئ.
تاسو سره داسې افیکټ راوړي. تاسو به دې ځګنې بیا باکس بلر افیکټ راوالی. دلته کې دا سرچ اپشن دی، بدین به کلیک والی او دلته به په سرچ کې ولیکئ باکس BOX بلر BLUR بلر. چې کله تاسو باکس بلر ولیکو تاسو سره به د افیکټ ټولو په اول نمبر باندې ناوړي کلیک په والی. دلته کې لاندې سټینډرډ سیټینګ دی، بدین به کلیک والی. تاسو سره به دارنګه انټرفیس راوړي. به دلته کې دا سټرینګ چې لیکل دا تاسو تقریبا ورسوئ 0.170 ته. دا تاسو تقریبا 0.170 ته ورسوئ. ټیک شو، ما ورسو. هغې نه پس به کار وکړو. دلته 3 ډاټ تاسو ښکاري، بدین به کلیک والی او د ډوپلیکیټ اپشن دی، دلته کې بدین به کلیک والی. د دې تاسو سره یو ډوپلیکیټ راشي. بیا دلته کې دا پلس اپشن دی، بدین به کلیک والی او دلته کې لاندې یو اپشن دی ډوپلیکیټ لیر، بدین به کلیک والی. تاسو سره یو بل ډوپلیکیټ هم د دې راشي. ټیک شو، بیا به کار وکړو. دلته به ډوپلیکیټ باندې به کلیک والی، دلته به افیکټ باندې کلیک والی، دلته به اډ افیکټ باندې کلیک والی. تاسو سره بیا افیکټ راوړي. تاسو دلته به سرچ کې بیا ولیکئ. په سرچ کې به تاسو ولیکئ ایکسپوجر ګاما EX چې تاسو کله ولیکو په ټول اول نمبر باندې تاسو سره د افیکټ راوړي ایکسپوجر ګاما. کلیک په والی. دلته لاندې به سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والی. د ایکسپوجر ګاما افیکټ چې کوم دی تاسو سره دلته لاندې اډ شي، بیا په کلیک والی. دا ایکسپوجر چې کوم دی تاسو تقریبا ورسوي 200 ته. تاسو دا ورسوي دې ځګینه دا تاسو پول ورسوي 200 ته. پول به کوي. ټیک شو، چې کلم 200 ته ورسو دا غینه پس بیا یو پیر بیک راشي. چې بیک کلر رالی تاسو د خپل ټیکسټ تاسو ګورئ، دا به بلر غونته تاسو ته ښکاري. وایټ کلر کې تاسو تقریبا ښکاري. هغې نه پس بیا کار وکړئ. دلته دا یو اپشن دی کلر اینډ پیل، په دې به کلیک والی او دې ځګنه تاسو یو کلر سلیکټ کړئ. هر یو کلر چې تاسو سلیکټ کوئ د خپل مرضی به سلیکټ کړئ. دلته زه ریډ سلیکټ کوم او تاسو سکرین ته ګورئ دا کلر به بدلیږي. تاسو وکړه دا وګورئ چې کوم کلر به تاسو خوښ وي هغه به تاسو دې ځګنه سلیکټ کړئ. ټیک شو، دا کلر ورته مونږ ورکو. هغې نه پس بیا یو پیر بیک راشئ. چې بیک کلر رالی بیا به کار وکړئ. د اولنی لیرکس چې تاسو کوم لیکلی په دې به کلیک والی. دلته کې به د یو اپشن باندې کلیک والی بارډر اینډ شیډو، په دې به کلیک والی. بیا دلته کې دا یو اپشن دی، په دې به کلیک والی. دلته په اډ بارډر باندې کلیک والی. دلته په سنټر باندې کلیک والی او ردی ځګنه تاسو د خپل ټیکسټ ته بارډر ورکړئ. دا کلر تاسو ښکاري دین به کلیک والی. بیا چې کوم بارډر تاسو خپل ټیکسټ ته ورکړئ به تاسو ورکړئ. ما ورته بلیک بارډر ورکو. صحیح شو، بلیک کې موږ سره صحیح ښکاري. ما ورته بلیک ورکو. بیا بیک راشئ. چې کله بیک رالی بیا دلته به ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والی. دلته په افیکټ باندې کلیک والی. دلته په اډ افیکټ باندې کلیک والی. دلته به سرچ کې بیا ولیکئ پریکټل وارپ. تاسو به ولیکئ چې FRA. تاسو چې کله FRA ولیکو د ټولو په اول نمبر باندې تاسو سره د افیکټ راوړي. کلیک په والی. لاندې دلته به سټینډرډ سیټینګ باندې کلیک والی. دا پریکټل وارپ افیکټ چې کوم تاسو سره لاندې دلته کې اډ شي، بیا په کلیک والی. تاسو سره دارنګه انټرفیس راوړي. بیا دلته دویم نمبر اپشن دی پیرالیکس، په دې به کلیک والی او دې ته مخامخ تاسو وګورئ رایټ سایډ ته یو چې کوم دی ایکس لیکل شوی دی او بل چې کوم دی وای دی. نو پیل حال چې کوم دی لکه اوس پر ایکس کیو د ایکس لکه 0 لیکل شوی تاسو ته ښکاري. دا به تاسو ورسوي -270 ته. دا به تاسو ورسوي -270 ته. دا چې څنګه کوم تاسو یې ماغه شان وکړئ. دا به تاسو ورسوي -270. ټیک شو، مونږه -270 ته ورسو. بیا به دلته کې د وای په دې خانه کې کلیک وکړئ. دا به تاسو ورسوي +270 ته. داسې به تاسو ورسوي +270 ته. د هغې خلاف به شي، هغه -270 او دا +270 شي. ټیک شو، دا موږ ورسو +270 ته. هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ. هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ. د لیرکس دې پوزیشن ته به داسې راشئ او دلته کې دا پلس اپشن تاسو ته ښکاري، به دې به کلیک والی. یو پلس هم ولګو. بیا به دې پوزیشن ته داسې راشئ. یو پلس به بیا بل ولګوئ. ټیک شو، بیا به دلته کې د ایکس ته خانه چې کومه ده په دې کې به کلیک والی. دا چې کوم دی نو موږ سره -270 دی. دا به تاسو راوړئ +410 ته. دا به تاسو +410 ته راوړئ. دا رنګې به راوړئ +410 ته. ټیک شو، +410 ته موږ راوړو. بیا به د وای په دې خانه کې کلیک وکړئ. دا بیا تاسو ورسوئ -410 ته.
10-11 هیڅ هم نه کوي، بس بالکل برابر راځي، هیڅ مسله نشته. ټیک شو 411 شو فرض کا. ښه دلته کې به تاسو هسې کار وکړئ، په میګنیچیوډ باندې به کلیک والئ او دا میګنیچیوډ به تاسو ورسوئ 160 ته. دا به تاسو راولئ 160 ته، په 200 کې وو دا به تاسو راولئ 160 ته، 170 ته به یې راولئ. ټیک شو. هغې نه پس بیا لاندې کې ډیټیل اپشن دی، دې به کلیک والئ. دا به تاسو بوځئ 2.97 ته، 2.97. ټیک شو 2.97 شو. بیا به داسې لاندې راشئ، دلته کې دا یو اپشن دی سکرین سپیس، دې ته مخامخ دا یو اپشن یې ورکړی، دا تاسو آن کوئ، کلیک به پې دا تاسو سره آن شي. بیا به لږ لاندې نور راشئ، دلته کې بیا دا یو اپشن دی اکټیویز، دا چې کوم دی موږ سره چې دی دا به تاسو تقریبا ناولئ 3 ته به تقریبا ناولئ داسې. داسې 3 ته به یې راولئ. ټیک شو. ښه هغې نه پس بیا چې کار وکړئ، پرې به بیک راشئ، دلته کې به د افیکټ باندې کلیک والئ، دلته کې دا 3 ډاټ دی، دې باندې به کلیک والئ او دلته کې دا یو اپشن دی کاپي افیکټ، په دې باندې به کلیک والئ، د ټوټل افیکټ به تاسو سره کاپي شي، دا څونه افیکټ چې موږ یوز کړل ټوله موږ سره کاپي شي. ټیک شو. هغې نه پس بیا یو پرې بیک راشئ. ښه چې بیک راغلی بیا به داسې کار وکړئ، د کوم ایموجي چې تاسو راغوستی دی په دې باندې به کلیک والئ او دلته کې دا یو اپشن دی پلس، په دې باندې به کلیک والئ، د دې به یو ډوپلیکیټ والئ. ښه چې ډوپلیکیټ هم ولا واخلئ، بیا په دې ډوپلیکیټ باندې کلیک والئ، دلته په دې افیکټ باندې کلیک والئ، دا 3 ډاټ به دلته کې کلیک کړئ. ښه هغه کوم افیکټ چې موږ کاپي کړو ځان سره دلته څنګه پیسټ کوو، دا دی پیسټ افیکټ، په دې باندې به کلیک والئ، ټوټل افیکټ به تاسو سره د ایموجي ته هم ورکړی شي. نو اولني لیرکس دا کار چې کوم دی موږ سره ختم شو. ټیک شو. دا ګورځم د لیرکس چې کوم دی دا رنګ یې رالو، صحیح ده. ښه هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ، د خپل دویم لیرکس ته به داسې راشئ او کلیک به پې والئ، د دې هم تاسو ډوپلیکیټ والئ، ډوپلیکیټ لیر. ټیک شو. په ډوپلیکیټ باندې به کلیک والئ، دلته په افیکټ باندې کلیک والئ، دلته به 3 ډاټ کلیک کړئ، پیسټ افیکټ به کوئ. ښه دې ته هم دا افیکټ ورکړی شي. ښه د ایموجي ته چې کوم افیکټ موږ ورکړو دې د کلر څنګه چینج کوو، دلته په افیکټ باندې به کلیک والئ، دلته کلر اینډ فیل په دې باندې به کلیک والئ، دې ته به دا کلر چې کوم دی ریډ کړو. ټیک شو. هغې نه بس دلته بیا لیرکس پاتې شو، په لیرکس باندې به کلیک والئ، پلس اپشن به کلیک کړئ، ډوپلیکیټ لیر به کلیک کړئ. ښه را دې موږ سره ډوپلیکیټ رالو، په دې ډوپلیکیټ باندې به کلیک والئ، دلته په دې افیکټ باندې کلیک کړئ، 3 ډاټ به دلته کلیک کړئ، پیسټ افیکټ به کوئ، دا هم دې ته ورکړی شي. ټیک شو. دلته به ډوپلیکیټ لیر باندې کلیک والئ، کلر اینډ فیل به کلیک کړئ، دې ته به دا کلر چینج کړئ، دې ته به دا ګرین کړئ. ټیک شو. هر یو چې ورکوئ ستاسو مرضي ده. ښه دا تاسو وګورئ زموږ دا ویډیو دا رنګې راله، نو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن ووهئ چې زموږ را روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسي.